دا د عمران خان سره ملاو شو، زه دا ریکویسټ هم کوم چې عمران خان صاحب فضل الرحمن ته نور ډیزل مو وایا ښه نه ښکاري. پکار دا و چې لکه د هغه ته ډیزل نه دی ویل، کې چونکې د افغانستان وخت کې پټرول او دغه اوښتي و د ډیزل، نو هغه وخت کې نه خو به چې کله خان صاحب راشي لاندې ورکر پسې نارې وي ډیزل ډیزل، هغه خبره هغه طرف ته راشي. ملګرو دا و ریحان زیب کم چې د مولانا فضل الرحمن په هکله باندې ویډیو جوړه کړې وه، او ویلي وو چې کله هم زه د عمران خان سره میلاو شوم نو زه به عمران خان ته ویمه چې مولانا فضل الرحمن ته ډیزلي مه وایه، دا ښه نه ښکاري. البته که هغه هر څه خو که تاسو د پرون نه وګورئ کله چې د پی ټي آی کم وفد چې و هغه د عمران خان د فضل الرحمن سره ملاقات له لاړو، او هغو چې په خپل منځ کې کم ملاقات وکړو د هغې نه پس په سوشل میډیا چې کمې خبرې گردش کوي هغه به تاسو وینئ. یعنی خلک چې کم دی مختلف قسمه د خندا پوسټونه کوي، څوک وایي آیا عمران خان جمعیت والا لکه وایي چې عمران خان زمونږ ورور دی، دا نور وایي چې هغه زمونږ ورور دی، لکه مختلف داسې پوسټونه کېږي ډېر زیات د خندا ډک وي. که تاسو خیال وي د الیکشن نه مخکې د دیو په خپل منځ کې چې کم حالات یعنی عمران خان چې په مولانا فضل الرحمن پسې کمې خبرې کولې او بیا به فضل الرحمن په عمران خان دلې پسې خبرې کولې، هغه به هم ستاسو هغه وړاندې وي. یعنی په سیاست کې هر ټیم دا دوستي دشمنۍ ته کنورټ کېدی شي، او دشمني چې کم دی هغه دوستۍ ته داسې بې ټایمه چې کم دی هغه کنورټ کېدی شي. نو دغه لنډه شان ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کوله. امید لرم ویډیو به خوښه شوي، که ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.